استاد په سکول کې یو ماشوم را پاسو ویلې بچي پلار دې څه کار کوي. استاد په سکول کې یو ماشوم را پاسو ویلې بچي پلار دې څه کار کوي. ماشوم سړیر په غریونی ولي انداز خپل ملګرو ته چاپیر وکتل سترګې ټیټې کړې او روښانې ویل استاد یې په دماکه کې مړ دی. یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې دي تکې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چینده چې میږی راکاږي. بیا یې قیصه ورته څه داسې وکړه استاد جي زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لر کم په دې بسته کې د پالشو ډبې زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم. مور ته مې وایم بیبي ښار ته لاړم. مور مې سړیر په غري نیولي انداز وایي بچیه زه الله دې مل شه. د دغې ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کم سره د برش او د پالشه کینم. بیا د دې ښار دغې ړندو خلکو لا د پیزارونو صفایي کومه. استاد ړانده مې ورته ځکه وویې ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي. ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي. خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورمه خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته. خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورمه خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته. دلته د زړه خاوندان بالکل نشته. دلته په چا کې ایمان بالکل نشته. اوس ماشوم قیصه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټالۍ ووخله. خاموشي ورسره ماته شوله. ماشوم په مخ دواړه لاسونه راښکل خپلې اوښکې یې پرې وچې کړلې. خو په تلو تلو کې استاد جي ته وې بې ادبي ماپ خو منیر وایي چې د لوږې مرمه نه. بې ادبي ماپ خو منیر وایي چې د لوږې مرمه نه نو سوال د چا نه سله وکم رزق هغه راکي نشه ورپسې خپله وکم. او خاوند خدایا توبه ماته شوه چې سپینې واورې ورېدې درواته ما توبه ماته شوه. خاوند خدایا توبه ماته شوه ما د وړې لیلا نه توکه لاسونه توبه ماته شوه. خاوند خدایا توبه ماته شوه. تخایم توبه ماته شوه وخاوند خدایا توبه ماته شوه. د صبرېدو چل به له تا نه زده کوم